د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایۍ ټیم د رهبرۍ شورا غړي د ټاکنو کمیسیون او هغو کسانو ته چې په انتخاباتو کې درغلۍ کړي د پراخو لاریونونو د رایستلو خبرداری ورکوي. محمد محقق او کریم خلیلي چې د کابل لویدیځ مزاري مسله کې خلکو ته خبرې کولې وویل چې د دوی پخواني حرکتونه لا ژوندي دي او د میلیوني لاریونونو له لارې به تقلبکارانو ته ځواب ورکړي. جامعه ما زنده هست، پویا هست. بار دیگه حماسه می‌آفرینند انشالله با تجمعات سنگین و میلیونی خود در سراسر افغانستان به تقلبکارا پاسخ میدن. به زودی حرکت‌های مدنی در رابطه با تحقق عدالت انتخاباتی، دفاع از آرای پاک مردم شریف و عزیزی که از کابل تا ولایات در پای صندوق‌های رای شتافتند و بسیار بی‌آلایشانه رای دادند. په ورته وخت کې د دې ټیم بل غړی کریم خلیلي وایي چې تل یې له دیموکراسۍ او ولسواکۍ دفاع کړې خو بیا هم د خلکو له پاکو رایو د دفاع په صف کې ودرېږي. نوموړی وایي چې خلک به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې رایو ته باید ارزښت ورکړل شي. صاف سوچه مردم با صدای رسای خود فریاد میزنند که ما هم از حامی دموکراسی هستیم، هم حامی مردم سالاری هستیم و در عرصه انتخابات که رفتیم باید رای ما مدار اعتبار قرار بگیره. رای با اعتبار ما. له دې سره هم مهاله د حکومت اجرایي رئیس او د ثبات او همګرایۍ ټیم مشر عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو مشخص ټیم په دستور عمل کوي او د کار پایله به مشروعیت ونه لري. عبدالله وایي چې دا ځل د 2014 کال په مسیر نه ځي او ثبات او همګرایي ټیم به د یو تقلبي حکومت د جوړېدو مخنیوي لپاره له هر ډول قانوني، مشروع او سوله ییزې وسیلې استفاده وکړي. ټاکنو کمیسیون د یو ټیم په دستور عمل کوي. خپلواکي تر پوښتنې لاندې ده او د کار پایله به مشروعیت ونه لري. موږ د یو تقلبي حکومت د مخنیوي لپاره له هر ډول قانوني، مشروع او سوله ییزې وسیلې څخه ګټه اخلو. په 2014 کال کې ځینې په درغلۍ راغلل او په خلکو حاکم شول. هغوی باید په دې فکر کې ونه اوسي چې 2014 کال بیا ځلې تکراریږي. دا ځل افغانان ماته په هغه مسیر د تګ اجازه نه راکوي. خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې دوی په بېطرفه توګه عمل کوي او حاضر دي د هر ټیم اندېښنو ته ځواب ووایي. د کمیسیون چارواکي وایي چې د هیچا په نفع کار نه دی کړی. ما کار خود مطابق به قانون میکنیم و در اینجا موضوع بحث جانبداری و بحث این مسائل مطرح نیست و ما به طرفی خود در تمام مراحل انتخابات حفظ کردیم، حفظ میکنیم و مستقلانه تصامیم خود میگیریم و به اساس قانون اجرات خود میکنیم. د پراخو او سراسري لاریونونو د رایستلو خبرداری داسې مهال دی چې د سې شنبې په ورځ د جنبش ګوند او د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پراخو او سراسري لاریونونو ته چمتووالی ونیسي.